بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. نن په یولسم درس کښې تاسو ته د انګریزي ژبې د زمانو د لړۍ څخه حاضره ساده زمانه یا present simple tense راپیلوو. مخکې له دې چې پر فارمولو او جملو باندې بحث وکړو، لومړی راسره د دې زمانې تعریف او تفصیل یو ځای وګورئ. present simple tense، حال ساده زمان یا حاضر ساده زمانه. Definition: The present simple tense is used for simple, daily and habitual actions. تعریف: حال ساده زمان د ساده ورځني او عادتي کړنو لپاره کارول کیږي. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکي فعلونه دوه دي، لکه do او does. do د جمع فاعلونو لپاره کارول کیږي، لکه they، we، you، names. does د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي، لکه he، she، it، name. د دې زمانې په مثبته جمله کې مرستندویه فعلونه نه کارول کیږي. مرستندویه فعلونه په نورو ټولو جملو کې لکه منفي negative، پوښتنیزه interrogative او منفي پوښتنیزه interrogative negative کې کارول کیږي. په مثبته جمله کې حالت د فعل یا verb کارول کیږي. که چیرې د مثبتې جملې فعل په دغو تورو سره پای ته رسېدلی وي، لکه ch، sh، s، s، o، x، z، نو بیا د فعل سره باید د es توري یو ځای سي. تاسو د حاضرې ساده زمانې تعریف او تفصیل یو ځای واورېدل. اوس راځو د جملو پر لور باندې. لومړی پوزیټیو فرموله یا مثبته فرموله ده چې په دې کښې موږ او تاسې دوې فارمولې لرو چې هغه فارمولې عبارت دی subject plus verb plus object. subject plus verb with s es I es plus object. دا هغه دوې فارمولې دي چې د فاعل د نګاه څخه په جمع او مفرد بڼه کې واضح کیږي. اوس مثال دې ته موږ او تاسې په انګریزي ژبه کښې plural فرموله هم وایو یا جمع فرموله هم ورته وایو، ځکه ورته وایو چې د فاعل د نګاه څخه جمع دي. فاعل کې د یوه څخه زیات اشخاص ځای پر ځای کیږي، لکه مثال they، we، you، names یا نومونه. او په دې ځای کښې بیا سبجیکټ کښې په دومې فارمولې کې یو نفر ځای پر ځای کیږي، یا یو نفر څخه څرګندونه کیږي، یا یو نفر استفاده کیږي، لکه he، she، it، name یا یو نفر یا یو نوم. اوس د همدې مثالونه تاسو دلته واضح کوو چې دا څنګه د دې فارمولو پر اساس باندې استفاده کیږي. صرف مهمه دوهمه فارموله ده، ځکه هلته اس، es او is دغه قوانین اجرا کیږي او دغه قوانین باندې بحث کوو. لومړی راځو they go to school. they go to school. دوی ښوونځي ته ځي. په دې ځای کښې they سبجیکټ د جملې سو، go verb د جملې سو، to preposition یا حرف اضافه سو، school د جملې object یا مفعول د جملې سو. پاتې دریو جملو کښې he speaks پښتو. دی په پښتو خبرې کوي. که دلته تاسو وګورئ د جملې په فایل کښې یا سبجیکټ کښې یو نفر استفاده شوی دی، هلته د ورب په پای کښې یو کنسوننټ لیټر راغلی دی. د هغه سره وروسته بیا موږ او تاسې یوازې یو اس اضافه کوو. نو داسې وایو he speaks پښتو. دی په پښتو باندې خبرې کوي. په دوهمه جملې کښې he watches TV. دی تلویزیون ګوري. په دې ځای کښې د ورب په پای کښې ch راغلی دی. هر کله چې د یو ورب په پای کښې له دغو تورو څخه هر توری راسي، په پای کښې یې es اضافه کوو، لکه ch، sh، ډبل s، s، x، o، z. دا هغه توري دي چې که چیرې د جملې فاعل مفرد و او د ورب په پای کښې د دغو تورو څخه هر توری راغلی و، دغه په پای کښې es اضافه کوو. اوس داسې راځي he watches TV. دی تلویزیون ګوري.
په درېیمه جمله کښې د وای قانون دی. She studies a book. She studies a book. دا یو کتاب مطالعه کوي. قانون داسې دی که چیرې یو ورب په وای سره پای ته رسېدلی وي او د وای څخه مخکې بې اوازه توری وي، هلته وای له منځه وړو، پر ځای یې آی ایږدو، وروسته ایس ورسره اضافه کوو. مثال داسې دلته موږ تاسې سټډي لغات استفاده کړی دی. سټډي د سټډي په پای کښې دا ورب دی، په پای کښې وای راغلی دی، د وای څخه مخکې ډي ده. ډي کانسوننټ لیټر دی. په دې ځای کښې وای له منځه وړو، پر ځای باندې آی ایږدو، وروسته یې ایس ورسره اضافه کوو. نو اوس داسې وایو چې شي سټډیز ا بوک، دا یو کتاب مطالعه کوي. خو بل قانون هم داسې دی په وای کښې که چیرې یو ورب په وای سره پای ته رسېدلی وي مګر د وای څخه مخکې اواز لرونکی توری وي، هلته وای پرېږدو، یوازې یو اس ورسره اضافه کوو. مثال که چیرې یو ورب پلی په وای سره پای ته رسېدلی وي، د وای څخه مخکې واول لیټر یا اواز لرونکی توری وي، هلته وای پر خپل ځای پاتېږي، یوازې یو اس ورسره اضافه کوو. په هغه وخت کښې بیا د ورب څخه وای له منځه نه وړو. دوهمه فارموله ده د نیګیټیو فارموله یا منفي فارموله ده. subject plus HV helping verb do does plus not plus word first form plus object. د کومکي فعلونو استعمال د نیګیټیو څخه پیلېږي، بیا په ټولو کښې د استفادې وړ دی. اوس جمله په دې بڼه باندې ده. He does not write a letter. He does not write a letter. دی یو لیک نه لیکي. He subject د جملې سو، does کومکي فعل یا مرستندویه فعل د جملې سو، not خپله نیګیټیو فارم سو یا منفي بڼه د جملې ده، write verb د جملې دی، first form of د جملې، او خپله article دی، او a letter هم object د جملې سو. دوهمه جمله وایي we do not talk with each other. موږ یو د بل سره خبرې نه کوو. We do not talk with each other. موږ یو د بل سره خبرې نه کوو. دې ځای کښې we plural یا جمع فاعل دی، د جمع فاعلونو دپاره do استفاده کوو، ورپسې helping verb do استعمال شوی دی، not negative form دی، talk first form of the verb د فعل لومړنی حالت دی، او with او each other یو د بل سره. each other خپله object د جملې سو. We do not talk with each other. موږ یو د بل سره خبرې نه کوو. وروسته د انټراګیټیو فارموله یا سوالیه فارموله ده چې دا د سوال په بڼه باندې مطرح کیږي او د سوال په بڼه باندې جوړیږي. لومړی د دې فارموله د هر څه څخه مخکې ایچ وي یا هیلپینګ ورب د جملې ایږدو، د هغه څخه وروسته سبجکټ د جملې یا فاعل د جملې ایږدو، وروسته ورب، او د هغه څخه وروسته آبجکټ د جملې دی. جمله په دې بڼه باندې Do you come to class؟ آیا تاسو ټولګۍ ته راځئ؟ Do you come to class؟ آیا تاسو ټولګۍ ته راځئ؟ Do دې ځای کښې helping verb یا کومکي فعل سو، you subject د جملې سو، come verb د جملې سو، او to حرف اضافه، او class هم object د جملې یا مفعول د جملې سو. وروسته does she eat bread؟ آیا دا ډوډۍ خوري؟ Does she eat bread؟ آیا دا ډوډۍ خوري؟ په دې ځای کښې does کومکي فعل یا ایچ وي سو، she subject د جملې سو، eat verb سو، bread هم object د جملې یا مفعول د جملې سو. یو شی باید یاد وي چې کله سوالیه جملې جوړوئ، په هره زمانه کښې چې جوړوئ، لومړی باید د جملې په سر کښې چې موږ او تاسې مخکې فاعل استفاده کوئ، باید کومکي فعل د هماغه زمانې راشي. اخرنۍ فارموله د انټراګیټیو نیګیټیو فارموله یا منفي پوښتنیزه فارموله ده چې دوې فارمولې په خپل ځان کښې لري. لومړی هیلپینګ ورب یا کومکي فعلونه چې دي do does plus subject plus not plus word first form plus object، یعنی د کومکي فعل څخه وروسته فاعل استفاده کیږي. په دوهمه فارموله کښې do does plus not plus subject plus word first form plus object یا مفعول د جملې استفاده کیږي. مثالونه په دې بڼه باندې دي. Do they not play football؟
آیا دوی د فوټبال لوبه نه کوي؟ Do دې ځای کښې helping verb یا مرستندوی فعل سو، د subject د جملې سو، not negative form سو، play verb او فوټبال object د جملې راغی. په دوهم مثال کې does not he help me آیا دی زما سره مرسته نه کوي؟ does helping verb یا کومکی مرستندوی فعل دی، not negative form دی، دا مو د دویمې فرمولې په اساس باندې ترتیب کړی ده. he subject د جملې دی، help verb دی او me هم object د جملې استفاده کیږي. اوس لاندې اخري دوه مثالونه پاتې دي. do you not drink water آیا تاسو اوبه نه څښئ؟ do you not drink water آیا تاسو اوبه نه څښئ؟ دې ځای کښې do helping verb د جملې سو، you subject د جملې سو، not negative form، drink verb او water هم object د جملې سو. اخرنۍ جمله کښې does not she blame on me آیا دا پر ما تور نه لګوي؟ does not she blame on me آیا دا پر ما تور نه لګوي؟ په دې ځای کښې does helping verb یا کومکی یا مرستندوی فعل دی، not negative form، she subject، blame verb او on me هم object د جملې سو. دا د حاضري ساده زمانې فارمولې او جملې سولې. هیله ده چې تاسې درس تر پای پورې راسره کتلی وي. د نورو درسونو دپاره مو هم راسره یو ځای تعقیب کړئ. ډېره مننه.